د مزار هوټل ملي پروژه کې د نفتو او ګازو د بولۍ مرکز د سوداګرو پر مخ پرانستل شو. د بلخ ولایت مزار هوټل ملي پروژه کې د اسعارو او غلو دانو د بولۍ له مرکزونو وروسته د نفتو او ګازو د بولۍ مرکز د اسلامي امارت د ځایي او مرکزي مسؤلینو په شتون کې ګټې اخیستنې ته وسپارل شو. مسؤلین یې وایي د دې مرکز په جوړېدو کې ټول نړیوال معیارونه په نظر کې نیولي، له 200 څخه زیات دفترونه پکې ځای پر ځای شوي او په وړیا ډول د سوداګرو د بولۍ لپاره پرانستل شو. بازار تیل و گاز مزار هوټل بازار بولی 200 دانه دفتر در تیل فروش ها آماده کرده. بدون 200 دفتر تاجرایی که دفتر ضرورت نداره میتونند در بازار بول آزادانه کار خود پیش ببره. بازار بول هم در تاجرای ملی زون شمال ما رایگان جور شده. ځکه چې یو تعداد یوه کړۍ پیرتانو کې و چې دغه بازار ډېر نامبدی کړی و، نو خلک په دغه مشکلاتو باندې اخته و. یو د تګ و راتګ مشکل و، بل دا چې هواپروشي روانه و، بازار یو ډېره غټه د بېاعتمادۍ په ځای نیولې وه. د دې پرانستې په مهال د امارتي هوټلونو اجرایوي رئیس حافظ عبدالمنان مبارک وویل د بولۍ دا بازار به د سیمې او نړۍ په کچه د باور فضا رامنځته کړي، د خپل سرو نرخونو احتکار او د هغو کړیو مخه به ونیسي چې د نفتو او ګازو لپاره به یې له ځان نه نرخونه ټاکل. دا مرکز د افغانستان اقتصاد ته نوې ساه ورکوي او د خلکو د باور، نړیوال اعتبار او پانګونې د راجلبېدو لپاره به یو مهم ګام وګرځي. موږ باور لرو چې د دې مرکز په برکت به زموږ هیواد د سیمې د انرژي په یوه مهمه دروازه واوړي. درنو حاضرینو، په 13 کلنۍ دوره کې په افغانستان کې د تیلو او ګازو په برخه کې د مافیا احتکار او انحصار سیوری خور و، خو د دې مرکز پرانسته به د همدې تورې کړۍ د پیل وي. له دې وروسته به د تیلو او ګازو بولۍ د شفافیت، سیالي او ملي ګټې پر بنسټ ترسره کیږي. مزار هوټل ملي پروژه کې د بولۍ د مرکز په تړاو جوړ شوو مراسمو کې د بلخ ځایي چارواکو یو ځل بیا په بهر میشتو سوداګرو او پانګوالو غږ وکړ څو د وطن ستونزې درک او دننه هیواد کې پانګونه وکړي. بیایند تجارای ما در بیرون کشور و هر کشوری که باشه سرمایه گذاری داشته باشه بیایند در افغانستان سرمایه گذاری بکنم. قراره که بعض معلومات هست بعد از آمدن امارات، بعد از فتوحات، بعد از حاکمیت امارات بعضی تجارای ما در بیرون کشور سرمایه گذاری کردن. ما خواهش ما همین است که اگر اینا به وطن اینا دلش میسوزه، خدمت میکنه، خدا را حاضر ناظر میدانه، ایمان به الله داره و عقیده و دین دوستو و به وطن داره، بیان داخل وطن سرمایه گذاری بکنه. هیره دې نه وي چې د شمال زون د نفتو او ګازو سوداګر د بولۍ د دې مرکز جوړېدو هرکلی کوي. دوی تمه ښیي چې د دې مرکز له پرانستې سره به د خپلو سرو نرخونو ټاکل، تور بازار او هغه ټولې ستونزې حل شي چې دوی ورسره پخوا مخ وو. زیار الکوزی، امید راډیو، بلخ.